محترم حاضرینو، تیرہ جمعہ کی میں دا خبر بیان کرے والا چې اللہ تعالی انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده، خو د انسان زندگی په دنیا کې امانت زندگی ده، او دا امانت زندگی اللہ تعالی د اسلامی دین په غلاف او په پوش کې نغښتې زندگی ده چې د هغه اسلامی دین په خاطر باندې اللہ تعالی انسان ته په دې زندگی کې نوې نوې طریقې بیانوي او نوې نوې طریقې ورته ښکاره کوي چې د هغې نوو طریقو او د هغې د ښکاره کېدو په خاطر او پر هغې باندې د زندګۍ او ژوند تېرولو په خاطر انسان په ډېره اسانه سره خپل منزل مقصود ته ځان رسوي. ځکه د اسلامي دین دا د انسان دپاره د فطرت دین دی چې الله تعالی هغه دین د انسان پر فطرت باندې برابر پیدا کړی دی، او په هغه دین کې الله تعالی انسان ته داسې احکام او عبادات ښکاره کوي او د انسان ذمه یې هغه احکام او عبادات جوړوي چې د هغې احکام او عباداتو په خاطر انسان ته الله تعالی دنیا کې ډېره عفت والا او ډېره پاکدامنه زندگی ورنصیب کوي. په هغه عباداتو او احکامو کې تیرہ جمعه کې ما دا خبره تفصیلاً ښکاره کړې وله چې هغې کې یو عبادت عقد نکاح دی چې د نارینه او زنانې په مابین کې د نکاح عقد وسي او زنانه او نارینه د عقد نکاح په ذریعه باندې زندگی کې سره پابند سي. او عقد نکاح دا د الله تعالی یو عبادت دی او دا زموږ د شریعت یو حکم دی چې د هغې په خاطر باندې الله تعالی د انسان د عفت حفاظت کوي، د هغې په خاطر الله تعالی د انسان د زندګۍ د عصمت حفاظت کوي، د هغې په خاطر باندې الله تعالی معاشرې ته ښایسته او پاک بچي ورکوي، او د هغې په خاطر باندې الله تعالی د انسانیت ته بهترین او پاکه معاشره ورکوي. ځکه د نکاح په خاطر په انسان کې عفت و صفائی راځي، او عفت و صفائی د بهترین معاشرې اولنی بنیاد بلل کیږي چې کله په معاشره کې عفت و پاکدامني راسي نو هغه معاشره بیا ډېره سالمه، هغه معاشره بیا ډېره بهترینه معاشره بلل کیږي. او د عقد نکاح دپاره زموږ په شریعت کې ثابته طریقه شته چې هغې ته سنت طریقه ویل کیږي، هغې ته د شریعت طریقه ویل کیږي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې زندگی تیره کړې ده چې هغې په خپله زندگی کې د خپل ځان نکاح هم تړلې ده، هغې په خپله زندگی کې د خپلو بچانو نکاح کړې ده، هغې په خپله زندگی کې د خپلو صحابو نکاح کړې ده، او هغې په زندگی کې د خپلو دوستانو د خپلو ملګرو نکاحونو کې شرکت کړی دی او د هغې د نکاحونو دپاره یې بندوبست کړی دی. بیا په تیره جمعه کې ما درته ویلي ولو چې د ټولو څه عظیمه نکاح هغه وه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپلې بچی حضرت فاطمة الزهرا نکاح د حضرت علی رضی الله عنه سره وتړله. تاریخ پر دې باندې ګواه دی چې دا د ټولې انساني معاشرې بهترین نه جوړه وه. حضرت فاطمة الزهرا مبارک عمر غالباً 15 کاله او د حضرت علی رضی الله عنه عمر 21 کاله. مسجد نبوی کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غي نکاح مبارک تړي. نکاح کې دوه شی ډېر ضروری دي. یو د نکاح د لپاره د مہر تعین ډېر ضروری دی چې نکاح په څو تړل کیږي، او دویم نکاح کې شاهدان ډېر ضروری دي چې دا نکاح د کومو شاهدانو په مخ کې تړل کیږي. د حضرت فاطمة الزهرا د نکاح د لپاره مہر غالباً 400 دراهم شاوخوا مقرر، او د حضرت فاطمة الزهرا د نکاح شاهدان حضرت ابوبکر دی، حضرت عمر دی، حضرت عثمان دی، او حضرت زبیر دی، حضرت طلحه دی، او د انصارو یو څه کسان دي. دا د حضرت فاطمة الزهرا د نکاح شاهدان بلل کیږي. او چې کله د نکاح 4 میاشتې زمانه تېره سوله، د 4 میاشتو زمانې څه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ام ایمن مینځي په لاس باندې
حضرت فاطمه زهرا د حضرت علی رضی الله عنه در کور پورې استی او رسي او چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی د حضرت علی رضی الله عنه کور ته او د حضرت علی رضی الله عنه د زفاف شپه ده د واده شپه ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته یو څه نصیحتونه کوي د ټولو څه مخکې اوبه راطلبوي هغه اوبه دموي یو څه د حضرت فاطمې رضی الله عنه ظاهرا پر جسد باندې بدن باندې ورپرخي او یو څه د حضرت علی رضی الله عنه پر جسد باندې پر بدن باندې ورپرخي او یو څه اوبه په هغې مبارک باندې د غړپ په شکل باندې تیروي او د هغې څه وروسته د هغې مابین کې د کار تقسیم ورکوي چې ستاسو د کور زندگی به څنګه تېرې شي نو حضرت فاطمه زهرا ته وایي چې د کور دننه خدمت به ستایي لکه د حضرت سمورا ابن جندوب رضی الله عنه روایت دی قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی فاطمه بخدمت فی البیت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت فاطمه زهرا ته وایي کور کې دننه خدمت به ستایي او دننه خدمت کې څه دي د کور سالن پخول د کور صفایي کول د کپړو صفایي کول د بچانو صفایي کول د بچانو روزل او د بچانو آرامول دا ټول هغه کارونه دي چې د کور دننه کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت فاطمه زهرا ته وایي چې ته به د کور دننه کار کوي د هغې وجه غالبا دا معلومیږي چې د زنانې زندگی دا د ستر سره ده او د ستر تقاضام دا ده چې زنانه به په کور کې دننه زندگی تیروي ځکه قرآن کریم زنانې ته دا وایي چې زندگی به دننه تیروي ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى د جاهلیت په شکل به زنانه د باندې نه راوځي ایما امرأة خرجت من بیت زوجها بغیر اذن کما زنانه چې د خاوند د اجازې بغیر د کور څخه د باندې راوځي فهي عاهره اغه زنانه نافرمانه ده اغه زنانه بیکاره ده اغه زنانه ناشزه ده ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت فاطمه زهرا ته وایي بچی ستا ذمہواري دا ده ته به په کور کې دننه خدمت کوي او حضرت علی رضی الله عنه ته څه وایي وعلى عالی بخارج البیت حضرت علی رضی الله عنه ته وایي چې ته به د کور د باندې خدمت کوي مزدوری کول خواری کشل محنت کول دکانداری کول تجارت کول او د کور د پاره نفقه برابرول او در کور پوری نفقه را رسول چې کم کار د کور د چار دیوارۍ سره د باندې کیږي حضرت علی رضی الله عنه ته وایي هغې کار ستا ذمہواري ده او چې کم کار د کور په چار دیوارۍ کې دننه کول کیږي حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها ته وایي هغه ستا ذمہواري ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوی په مابین کې تقسیم کار ورکوي علامه ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې لیکلي دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د دوی په مابین کې د فیصله ورکوي د فیصله پیغمبر علیه السلام د دوی په غوښتنه باندې ورکوي د دې مبارکانو د طرفه د غوښتنه وسوي د الله رسول موږ په دې کور کې زندگی څنګه سره تیر کړو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت فاطمه زهرا ته وایي بچی د کور دننه خدمت به ته کوې او حضرت علی رضی الله عنه ته وایي د کور د باندې خدمت به ستایي او د هغې څه وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې کوره څخه ځي او حضرت فاطمه زهرا نور زندگی د خپل خاوند حضرت علی رضی الله عنه په کور کې تیروي او ما درته ویل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر دې باندې ذمہواري دا کېښوله چې بچی ته به په کور کې دننه خدمت کوي زنانه چې کله د خاوند په کور کې خدمت روان کی که چیرې هغې غریبې ته صرف د نیت مسله ور معلومه شي او د خپل نیت تصحیح وکړي بیا چې د خاوند په کور کې دا څومره کارونه کوي الله تعالی دا ټول کارونه په عبادت کې شماري بیا که د خاوند د کور جارو وي دا جارو عبادت دی بیا که چیرې پر بچی باندې راپورته کیږي د بچی پالنه کوي دا عبادت دی او بیا که چیرې د خاوند په کور کې کپړې مینځي کالي مینځي سالن پخي دا ټول الله تعالی په عبادت کې شماري صرف مسله د نیت باندې ښکاره کول یو څه زنانې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضور ته راغلې مدینه منوره کې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته شکایت پیښوي ورته یا رسول الله ان الرجال قد ذهب بالاجر كلها اې د الله رسوله چې څومره ثوابونه دي هغه ټوله نارینه وو زموږ څه وګټل او موږ په کور کې دننه ناستې په چاردیواري کې ژوند تېروو موږ بغیر د ثوابه پاتې سو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي هغه څنګه
ورته د الله رسوله نارینه ستا سره په جهادي سفرونو کې ځي او په جهادي سفر کې هغې ډېر ځله په پیره کوي، د شپې پیره کوي او ستا د خولې صدا اورېدل سوي دي چې د یوې شپې پیره کول د انسان دپاره در دنیا او ما فیها خیر او افضله دي. او د الله رسوله دغه پیره زموږ نه په نصیب کېږي ځکه موږ ته په کور کې دننه زندګي ده. ورته نارینه د دې ځای سره روانېږي، مسجد ته ځي او مسجد کې لمونځ کوي او ستا د خولې صدا اورېدل سوي دي چې پر هر قدم باندې الله تعالی یوه نیکي ورکوي، پر هر قدم باندې الله ګناه معافوي، پر هر قدم باندې الله تعالی په جنت کې درجه بلندوي. او دا زموږ نه په نصیب کېږي، موږ په کور کې دننه لمونځ کوو. او نارینه د جماعت لمونځ کوي، کله په تکبیر اولا سره کوي. یو لمونځ په جماعت باندې کول دا 28 درجې افضل دی او مسجد له ځي، مسجد په ډیرو درجو باندې د کور در مانځه افضل دی او دا ټولې درجات د نارینه په نصیب سولې. د الله رسوله موږ دغسې په کور کې محروم او بې نصیبه پاتس. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د هغې زنانو سوال واورېدی نو پیغمبر علیه السلام هغې زنانو ته ډېر ښایسته جواب ورکړي. ورته زنانو تاسو د خاوند په کور کې صبر وکړئ، د خاوند په کور کې خدمت وکړئ، د خاوند په کور کې د خاوند بچي وپالئ، د خاوند په کور کې لمونځ په خپل وخت کې په خپل کور کې وکړئ. ورته کومه زنانه چې د خاوند په کور کې په خدمت باندې لګیا وي او د دې نیت دا چې دا د الله د طرفه یو فیصله ده، د الله رسول پر ما باندې یې ده چې د کور خدمت پر تا باندې دی، نو بیا خو د الله تعالی د رسول خبره منل او د هغې اطاعت کول دا ټوله عبادت دی. ورته کله چې دا د خاوند په کور کې ګرځي یو شی بې ترتیبه پروت دی نو زنانه هغه شی پورته کوي در خپله ځایه پورې رسي. هر شی چې بې ترتیبه زنانه پورته کوي، پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک دی، پیغمبر علیه السلام هغه زنانو ته وایي ورته پر دې هر شي پورته کولو باندې الله تعالی یوه نیکي ورکوي او الله تعالی یوه ګناه معافوي او الله تعالی په جنت کې یوه درجه بلندوي. د دې بعینهي شکل داسې دی لکه نارینه چې کوم قدمونه مسجد ته اخلي. ورته زنانو تاسو په کور کې چونکې د خاوند د کور خدمت کوئ او د خدمت یوه حصه دا ده د خاوند د بچي روزنه کوئ چې کومه زنانه د شپې بچي باندې راکښیني او بچی ژاړي یا بچی ته تی ورکړي یا د بچی بې ارامي ده یا د بچی بل تکلیف دی، مور خامخا پر بچی د شپې راکښیني. ورته چې څومره زمانه دا ویښه پاته سي پر دې بستره باندې، الله تعالی د هغې مجاهد ثواب د دې په عملنامه کې لیکي چې کوم مجاهد څومره زمانه پر پیره باندې تېروي. څومره الله تعالی اساني کوي. پر بستره باندې پرته ده او ګرمه بستره ده او په کمره کې دننه په آرام باندې پرته ده، صرف د بچي په خاطر باندې راپورته شوله. الله تعالی چې کوم مجاهد په سنګر کې دی، کوم مجاهد په غره کې دی، کوم مجاهد په پیره او بدخوابي کې دی چې هغې ته الله تعالی پر هغې عمل څومره ثواب ورکوي. زنانو ته پیغمبر علیه السلام وایي تاسو ته الله پر دې عملونه هغه ثواب ورکوي. ورته تاسو په خپل وخت کې دننه لمونځ کوئ او په ښه طریقه باندې خپل لمونځ کوئ. چې کم نارینه جماعت له ورځي په مسجد کې په جماعت باندې لمونځ کوي او په تکبیر اولا باندې لمونځ کوي چې د هغې تکبیر اولا پر لمانځه باندې هغه نارینه ته الله څومره ثواب ورکوي، تا ته په کور چاردیواري او په خونه کې دننه دلې پر دې خپل لمانځه باندې هغه ثواب دی. نو ما درته ویل د زنانې ټوله زندګي عبادت ده. د زنانې سره خبره په شریعت او په دین کې ډېره اساني ده، لیکن مسله صرف د نیت ده چې سړی نیت ورته بدلوي. حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله لیکلي دي زموږ په دین کې مسله ټوله دین دا د زاویه د نگاه بدلول، نیت یو شي ته بدلول. دنیا کې چې کوم عمل کوي چې نیت ورته بدل کوي، الله تعالی دستي عبادت کوي. ته خوراک کوه او د خوراک د خپل د عبادت نیت وکړه، الله تعالی خوراک عبادت ته شوه. ته خوب کوه په دې خاطر چې زما سره دماغ د الله تعالی امانت دی او د دې امانت حفاظت او راحت پر ما لازمي دی. زه دا خوب په دې خاطر کوم چې د الله د امانت راحت کوم، دا ټول خوب عبادت دی. نو دین صرف زاویه نگاه بدلول. لکه علماء دا مسله لیکلې دی، یو سړی کور خونه جوړوي، د خونې په سر کې عام طور خلک کلکین ورکوي، لکه دې طرف باندې کلکینان دي. هغه سړی کلکین د دې دپاره ورکوي چې د دې کلکینه څه به رڼا راځي او هغه کلکین د دې دپاره ورکوي چې د دې کلکینه څه به ماته هوا راځي. اوس د دې سړي بس دغه نیت دی، نو رڼا به هم راسي، هوا به هم راسي، لیکن پر دې باندې نه څه عبادت پیدا سو نه څه ثواب پیدا سو. لیکن دویم سړی چې کله خونه جوړوي هغه د هغه کلکین ورکوي
هغه د دې کلکین ورکولو په وخت کې اوله ابتدا کې لدانیت وکړي چې دا کلکین د دې د پر ورکوم چې د دې سبب د اذان غږ اورم او زب پر وخت باندې د لمانځه د لپاره تیاری کوم بیا خو چې څومره پیسې په دې کلکین کې ګارس په دا پیسې ټوله په عبادت کې ګارس بیا چې څومره وخت په دې کلکین کې ګارس دا وخت ټوله په عبادت کې ګارس او بیا چې څومره محنت پر دې کلکین جوړېدو باندې وسو دغه محنت ټوله په عبادت کې شمارس لیکن چې کومه هوا رااله کومه رڼا رااله په مفت کې سړی ته ورپراته سي ما درته ویل دین صرف د نیت زاویه بدلول د نیت نظر بدلول د نیت نگاه بدلول هر شی الله تعالی سړی ته عبادت کوي یو زنانه د خاوند په کور کې د سالن پخوي او سالن پخول د خاوند په کور کې عام طور د زنانه ذمہواری لیکن چې کله په کور کې څومره انسانان دي د هغې په مقدار باندې سالن پخیږي یو زنانه یو کاچغه اوبه ورواچي علماو دا مسله لیکلې ده دې سالن ته ورزیات کړي په دې نیت باندې چې یا به ماښام زموږ کره میلمه راسي د هغې به هم زموږ سره په دې سالن کې ګزارئ یا به زموږ کور ته یو مسکین یو طالب راسي هغې ته به زه یو کاچغه سالن ولا ورکړم یا به زموږ د همسایه په کور کې څه نه وي د هغې دپاره به موږ یو کاچغه سالن ور واستو زنانه په دې نیت باندې صرف دا یو کاچغه اوبه ورواچي اوس میلمه رالی یا نه رالی غریب رالی یا نه رالی د مسکینه پورې ورسېده یا نه ورسېده الله تعالی صرف پر دې نیت کولو باندې پر دې کاچغه اوبه اچولو باندې زنانې ته د هغې چا ثواب ور نصیب کوي چې کومه زنانه د میلمه دپاره سالن پخوي او چې کومه زنانه د میلمه دپاره سالن پخوي الله تعالی هغې ته ډېر اجر او ثواب ورکوي دې زنانې ته صرف پر دې نیت باندې الله تعالی د اجر ثواب ما درته ویله زنانې ته دا ترتیبونه ډېر اسانه په دین کې زنانه عام طور په کور کې د کور صفایي کوي د کور جارو کوي د کور پردې مینځي د کور دیوالونه صفا کوي هر څه کوي لیکن د بده مرغه د زنانې غریبې دا نیت کله د بچانو صفا کوي د هغې غریبې دا نیت چې یاره د کلي زنانې راځي د نور کور زنانې راځي هغې که چیرې زه صفایي نه وکړم هغې به ماته وایي چې دا څومره ګنده زنانه ده اوس په دغه نیت که دا خونه صفا کوي که دا کپړې صفا کوي که دا بچی صفا کوي پر دې باندې د دې دپاره هېڅ ثواب نه لیکن که چیرې زنانه د خپل نیت ورته بدل کړي چې الله تعالی فرمان خدا ده ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین الله تعالی د هغې خلکو سره ډېر محبت لري چې کوم خلک توبه کوي په توبه سره د سړي باطن صفا کېږي او متطهرین الله تعالی د هغې خلکو سره ډېر محبت ساتي چې د کومو خلکو ظاهر صفایي لباس صفایي کمره صفایي کپړه صفایي نو زنان خپل کور په دې نیت باندې صفا کوي چې دا د الله خوښ عمل دی چې کوم څوک صفایي کوي صفایي د الله تعالی خوښه ده او زه په دې نیت باندې کوم چې دا د الله تعالی په خوښو کې راسي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي الطهور شطر الایمان صفایي د انسان لپاره نیم ایمان دی او زنانه صفایي په دې خاطر باندې کوي په دې نیت باندې کوي چې دا چونکې زما د ایمان یو نیمه حصه ده او دا هغه عمل دی چې الله تعالی ته ډېر محبوب او خوښ عمل دی بیا زنانې ځای جارو کولم عبادت د زنانې کپړې مینځلم عبادت د زنانې بچی صفا کولم عبادت د زنانې د کور پردې صفا کولم عبادت د زنانې د کور فرنیچر پر ترتیب ایښول دا ټول عبادت ما درته ویل د زنانې دپاره ترتیبات په دین کې ډېر اسانه دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت فاطمه الزهرا ته وایي چې بچیه ته به د کور د ننه عبادت کوي حضرت علی رضی الله عنه به د کور د باندې خدمت کوي او په ډېر اتفاق او په ډېره تقوا او په ډېر فریض کې به ستاسو زندګي سره تېرېږي او د کور د ننه عبادت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې دپاره د کور د ننه خدمت عبادت ګرځولی دی زه ډېر ځله پر دې خبره باندې لږ وضاحت او تفصیل کوم چې زموږ په دین کې زنانو ته د ډېره اساني ده زموږ د دین خبرې ډېرې اسانه دي د زنانو سره زنانه چونکې ډېر ضعیف مخلوق دی الله تعالی د ضعیفه مخلوق سره ډېره اساني کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې کله په کور کې یوه بچی زنانه پیدا سي نجلۍ پیدا سي نو الله تعالی پر دې کور باندې د رحمت دروازه را خلاص کړي او چې کله په یو کور کې منعاله جاریتین چې الله تعالی دوی لوڼې چاته وله ورکړې هغې د دې لوڼو په ښه شکل باندې پالنه وکړه
او په ډېر عزت باندې د خاوند کور پورې ورسولې. پیغمبر علیه السلام وایي انا وهو فی الجنة هکذا، زه دی به په جنت کې داسې یو ځای سره اوسېږو. نو یو لور که پیدا سي دا د انسان د لپاره رحمت دی، او دوی لونی که پیدا سي په کور کې دا د انسان د لپاره د جنت پیدا کولو او په جنت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معیت او د ملګرتیا پیدا کولو ذریعہ جوړ. بیا زموږ په دین کې ترغیب داسې دی، زنانه چې کله د پلار په کور کې ناسته وي نو پر دې باندې مرګ راسي د واده څخه مخکې وفات سي. پیغمبر علیه السلام حدیث دی د هغې مرګ د شهادت مرګ دی. الله تعالی د قیامت په میدان کې په شهیدانو کې راپورته کوي. ځکه د زنانې غریبي د پلار په کور کې زندگی دا د سفر زندگی. زنانه چې لږ په څه په دې باندې پوه سي د پلار د کور پر زندگی یې زړه نه کښېني، ځکه د هغې زړه ځینې پورته وي لکه سړی چې د بل په کور کې اوسېږي. د دې غریبي په دې باندې سر خلاص دی چې دا کور زما سره یوه ورځ پاتېدونکی دی. د زنانې حقیقي کور حقیقي ژوند دا الته پیدا کیږي، الته حقیقي زندګۍ ته رسیږي چې زنانه خپل خاوند ته ورسیږي، د خپل خاوند کور ته ورسیږي. بیا د دې په زندگی کې آرام راسي، د دې په زندگی کې سکون راسي، بیا په هغه زندگی باندې د دې زړه کښېني. چې کله دا د پلار په کور کې وفات شي د خاوند کور نه وویني نو بیا خو د دې غریبي هغه زندگی د سفر زندگی ده. بیا خو د دې زندگی هغه زندگی ده چې دا د خاوند راحت ته نه ورسېده او خپل کور ته نه ورسېده او د خاوند سره چې کومه اساني او هوسایي دې له راځي هغې هوسایي ته دا نه ورسېدله. زندگی یې د سفر په شکل راله او د سفر مرګ د شهادت دی. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي پر دې محرومیت باندې دې زنانو ته الله تعالی د شهادت مرګ. بیا چې د قیامت په میدان کې دا راپورته کېږي نو بیا به دا د شهیدانو په صفو کې راپورته کېږي. او بیا چې کله زنانه د پلار د کور سره راسي د خاوند کور له او دا فعقد د نکاح کې راس او دا خپل خاوند پیدا کی، د خاوند د پیدا کېدو څخه مخکې د زنانې یو لمونځ په یو باندې د علماو مسله لیکلې ده. لیکن چې د خاوند کور ته راله د زنانې یو لمونځ الله تعالی په 21 وشماري. د نارینه یو لمونځ په یو دی، د زنانې دا یو په 21 دی. دا هغې وجه دا و چې مخکې پر دې غریبه باندې ذمواري ډېره کم و، صرف د الله تعالی احکامو د الله تعالی ذمواري فرضی کول. لیکن چې د خاوند کور ته راورسېده اوس د الله تعالی امر جلا دی، د الله عبادات او د الله تعالی احکام جلا دي او د خاوند خدمت دی، د خاوند خواهشات دي، د خاوند ذمواري ده او د خاوند د کور خدمت کول. چونکې پر دې باندې ذموارۍ ډېرې سوې او د دې ذموارۍ سره سره چې دا عبادت کوي هغه عبادت دې ته مشقت ورکوي. نو الله تعالی دومره اساني ورسره کوي چې د واده څخه وروسته زنانې ته یو لمونځ بیا الله تعالی په 21 باندې شو. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا د خاوند کور ته راسي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې الله تعالی په خپله سپارش کوي. قرآن کریم کې الله تعالی دستي خاوند ته وایي وعاشرهن بالمعروف، دا زما یو بنده دی، دا زما یو د امت یو حصہ د ستا کور ته راورسېده او ستا د لاس لاندې شوله. الله تعالی ورته وایي زه د دې خپل بنده تا ته سپارش کوم چې د دې سره به اوس ته ښه زندګي تېروي. دنیا کې څوک د چا سپارش کوي؟ ورور د ورور سپارش کوي، کله ورور د خور سپارش کوي، کله پلار د لور سپارش کوي، کله مور د لور سپارش کوي. لیکن زنانه هغه څوک دی چې د هغې سپارش الله تعالی په خپله باندې کوي. چې د خاوند په کور کې دا زندګي تېروي، د الله تعالی د معاشرې ته د بقا ورکولو ترتیب داسې جوړ کړی دی چې د هغې زنانې په نس کې حمل راځي، بچی راځي. د کمې ورځې څه چې د زنانې نس ته حمل راورسېدی، د کمې شپې څه، د کمې ورځې څه، د کم ساعت څه، د کم غړي څه، د پیغمبر علیه السلام حدیث دا دی چې د زنانې د تیرې زندګۍ ټول ګناهونه معاف سو. ولې؟ ځکه اوس پر دې غریبه باندې 9 میاشتې شاوخوا د بیمارۍ تیرې شي. ځکه د حمل او بچی چې په نس کې دا زندگی د بیماری زندگی او د بیماری په زندگی کې الله تعالی د زنانې سره ډېره اسانی کوي. د هغې اسانۍ په خاطر د هغه اسانۍ یوه نمونه دی چې د کم ساعته څه د دې نس ته حمل رالی، زندگی چې څومره تېره سوله د هغې ټوله ګناهونه معاف سو. الله تعالی دې زنانې ته اوس نوې زندگی روانه کړه او دې وخت کې چې د هغې په نس کې حمل درندوالی پیدا کړي، د هغې په جسم کې سختی راسي، د هغې په جسم کې ستړیا راسي او په نس کې حمل دی، په بدن کې درندوالی دی او په جسم کې تکلیف دی، لیکن د هغې باوجود دا د خاوند د کور خدمت کوي. نو کله د خدمت په وخت کې د زنانې د خولې سزګیروی راسي، د بدن د ستړیا په خاطر، د بدن د درندوالي په خاطر،
نو الله تعالی ملائکه ور سره مقرره کی کرام الکاتبین ملائکه ته وي چې دا زما بنده دی او دې کې وخت کې پر دې باندې مشقت دی او تکلیف دی او د تکلیف په خاطر باندې دا د خلیص کله زګروي او اخ راوځي نو هر الله تعالی یا په سبحان الله لیکي یا په الحمدلله لیکي یا په لا اله الا الله والله اکبر باندې لیکي بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر الله تعالی د دې اخونه د دې ذکروي او د دې اوش او د دې د خپل سره وتلې आवाज په دې شکل باندې وکړي یا چې کله دا لږ ژوندۍ نور تیرې کی د دې د بچی د پیدا کېدو شپې رانږدې او دې وخت کې زنانه ته تکلیف راځي درد راځي هغه ته عربي کې درد زه وي د ولادت درد د بچی د پیدا کېدو درد او چې پر کومه زنانه باندې د بچی د ولادت درد راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر دې هر درد باندې الله تعالی په دې په عمل نامه کې د یو عربي نسل غلام د آزادۍ ثواب لیکي چې کوم درد پر دې باندې راځي دا سیده لکه یو عربي نسل غلام چې د آزاد کی او بل ځای کې پر یو عربي نسل غلام آزادی باندې الله تعالی د جهنم وعد د جنت وعده لیکلی ده چې کوم چې عربي نسل غلام آزاد کې زماده طرف اغیته او کچېری دی وخت د دې زنانې د بچی د ولادت په وخت کې الله تعالی فیصله د مرګ کړي او دې له مرګ راسي نو مرګ بیا د شهادت او کچېری د بچی د ولادت سره سره الله تعالی ژوندۍ ورکی نو بیا خو چې بچی پیدا بیا ملائکه ورته کښینی ورته موري تخپل ژوندۍ اوس داسې تیرې ک یو من ولد امه ته د ګناه نن داسې صفاس وې لکه په کوم ورځ چې ته د مور سره پیدا شوی چې معاشره ته د نه میاشتې یو بچی په نس کې وګرځاوي او د هغې بچي د نس د ګرځولو سره سره د معاشرې د خپل خاوند د کور خدمت وکړي او په دې کې کوم ستړیا تا برداشت کړه کوم مشقت تا برداشت کړي او کوم تکلیف تا برداشت کړي د هغې تکلیف په خاطر باندې تا ته نن الله تعالی زندگی داسې درکړه لکه په کوم ورځ چې ته د مور څخه پیدا سوې او کوم ورځ چې سړی د مور څخه پیدا سي د هغې په عمل نامه کې ګناه نه وي د دې معنا ده چې زنانه د ګناه څخه چې زنانه کله ماشوم له ژالوی کی د ماشوم اول زده کړه د الله د لفظ دا د مور د غیږې سکیش تیرو دورونو کې به زموږ د کورونو بوډۍ او بوډۍ زنانو هغوی کې به ډېر ښه مزاج هغوی چې به کله خپل بچی زنګوي نو الله الله بچی به په دې بیداوي چې کم بچی د مور د خولې څخه د الله لفظ زده کي په کوم ورځ چې د لفظ زده کوي په هغه ورځ الله تعالی د دې بچي د مور او د پلار د تیر ژوندۍ ګناهونه ټول معاف کړي دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی بیا چې بچی لږ غټ سي نو مور کله کله د هغې سره د دین شوق لري کوشش یې دی زما بچی قرآن کریم زده کړي چې کومې بچی مور بچی د قرآن کریم د زده کړې دپاره واستوي هغې په کومه ورځ قرآن کریم په ناظره باندې زده کوي چې په کومه ورځ قرآن کریم په ناظره باندې د زده کړې ته ورسوي اختتام ته ورسوي په هغې ورځ بیا د مور پلار د زندګۍ ټول ګناهونه او کله کله خو د بعضې چا سره شوق ډېر زیات وي چې زما بچی قرآن کریم یاد کی حافظ شي چې په کومه ورځ باندې د مور پلار بچی قرآن کریم یاد کی د هغې په بدل کې الله تعالی د دې مور پلار پر سر باندې د قیامت په میدان کې یو تاج ایږدي ضوءه کضوء الشمس دا غیر رڼا داسې لکه د لمر رڼا او دا غیر رڼا د لمر د رڼا سره لکه لمر چې د سړي په کور کې دا غیر رڼا د هغې څخه هم زیاته معلومېږي نو ما درته ویل د زنانې دپاره الله تعالی په دې دین کې چونکې ضعیفه مخلوق دی عاجزه مخلوق دی او الله تعالی پر ضعیفانو پر عاجزانو باندې ډېر زیات رحم لري ځکه زندگی په ترتیباتو کې چې زنانه ته الله تعالی د دین او د آخرت او د جنت ترتیبات څومره اسانه کړي دي د نارینه سره په دین کې هغومره اساني نشته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت فاطمه الزهرا او د حضرت علی رضی الله عنه په مابین کې تقسیم کار کوي ورته یا علی ته به د کور سره د باندې خدمت کوي او حضرت فاطمه الزهرا ته وایي چې ته به په کور کې د ننه خدمت کوي حضرت فاطمه الزهرا چونکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لور مبارکه ده او د هغې د عباداتو سره ډېر شوق دی د حضرت علی رضی الله عنه په کور کې زندگی تیروي د ژمي اوږدې شپې دي یو ورځ یې 2 رکعته لمونځ د شپې وتاړی ورځ ټوله د کور په خدمت کې ده او د شپې شپه په عبادت کې ده چې کله د شپې د 2 رکعته لمانځه نیت وتاړی چونکې د قوت زمانه ده د ځوانۍ زمانه ده د شوق زمانه ده د جذبې زمانه ده
د 2 رکعاته کې قرآن کریم تلاوت کوي چې سلام په ګرځاوي د سار سپې دی راوچاته برای دعا شروع او دعا کې جړه شروع او پر هغه جړه د الله تعالی حضور ته شکوه شروع کړه او یا الله ستاسو شپې څومره کوچنۍ دي یا الله ستاسو شپې څومره مختصرې دي چې زما 2 رکعاته نفل پاغي کې پرکیږي نه یا الله زما شپې زما عبادت پاغي کې پرکیږي نه یا الله ستاسو شپې زموږ د پاره څومره لنډې دي بیا د هغې زندگی په دغه عباداتو کې د ورځې حضرت علی رضی الله عنه په مزدوري پسې وځي ځکه د هغې کار د باندې دی او دا مبارکه چې د کور خدمتو کې څاښت په وخت کې لمونځ وکړي 2 رکعاته حاجت وکړي او لاس پورته کړي یا الله زما خاوند د بچانو په نفقه پسې تللی دی یا الله زما خاوند ته په کار کې په روزي کې برکت ور واچوه څومره مزه هغه کور کوي څومره شوق او خوند په هغې کور کې چې نارینه په خپله خواري پسې تللي او زنانه په لمانځه ولاړئ د خپل خاوند د برکت دپاره دعا کوي د خپل خاوند د کار دپاره دعا کوي او د الله تعالی څخه د خپل خاوند په کارونو کې برکت او اساني غواړي نو حضرت فاطمه الزهرا په دغه شکل زندگی تیروي د خاوند په کور کې چې هر څومره مسکنت پر هر څومره مسکنت باندې صبر کوي د خاوند په کور کې چې هر څومره مشقتي پر هغې مشقت باندې صبر کول د خاوند په کور کې چې هر څومره نیستي پر هغه نیستي باندې صبر کول دا د بهترینې زنانې شیوه ده دا د بهترینې زنانې عادت دی او دا د بهترینې زنانې ژوند دی چې کله خاوند په کور کې کښېنوله د خاوند د اجازې بغیر د کوره نه وتل د یو زنانې خاوند په جهاد کې تللی دی خاوند دې زنانې ته ویلي دي چې زه راځم د هغې وخته پورې د دې کور نظم سنبال که او د کوره څه به نه ځې د زنانې چونکې فلار بیمار سو په خپل کور کې نو پیغمبر علیه صلات وسلام ته حال راستی ای د الله رسوله زما خاوند خو ما ته ویلي دي چې ته په کور کې کښېنه زما پلار ډېر بیمار دی زه صرف د هغې د بیمار پرسۍ دپاره که یو ځل اجازه یې زه به ورسم پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي چې کله د خاوند زړه دا غواړي چې ته زما په کور کې کښېنه نو ښه خبره دا ده چې بس د پلار عیادت ضروري نه دی د خاوند خبره ومنه چې کله ورځو 2 و 3 تېرې سوې هغه زنانې بیا حال راوځي ورته د الله رسوله زما د پلار آخرني شپې دي یا به نن د دنیا سره رخصتېږي یا به سبا د دنیا سره رخصتېږي د آخرنۍ ګړی صرف د هغې د سترګو د لیدلو دپاره یو ځل ورځم که ما ته اجازه وي نو ما ته اجازه وکړئ چې زه د هغې د سترګو دپاره دید دپاره وشوسم پیغمبر علیه صلات وسلام بیا هغه زنانې ته پیغام ورکوي ورته یې زنانې بس چې صبر وکړي صبر ستا دپاره ډېر خیر دی ورځو 2 کې هغه پلار وفات سو چې کله وفات سو هغه زنانه 3م ځل حال راستئ ورته یې د الله رسوله صرف د آخرنۍ دیدار دی اوس یې د قبر له وړي 3 له وړي زه به صرف د دې آخرنۍ دیدار د سترګو د لیدلو دپاره ورسم که ما ته اجازت وي خو خاوند ویلي دي چې په کور کې کښېني پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي چې ښه خبره دا ده چې بس د خاوند خبره وکړه هغه زنانې هغې د پلار بیمارۍ له نه ورله هغې د پلار مرګ نه ورله هغې د پلار د مرګه بعد د پلار دید له نه ورله پیغمبر علیه صلات وسلام د هغې د پلار جنازه وکړه د هغې څه وروسته راغلی چې راغلی د هغې زنانې باندې زیری وکړې زنانې ستا د صبر په خاطر زما د الله په ذات قسم الله تعالی ستا پلار ته ټول ګناهونه ور معاف کړو چې تا صرف د خاوند پر خبره باندې صبر وکړې او د خاوند د صبر په خاطر باندې تا په کور کې کښېنستې الله تعالی پر هغې باندې ستا د پلار ګناهونه ټول معاف کړو الله تعالی د هغې په خاطر ستا د پلار قبر ورته جنت کړي نو ما درته ویل زنانې دپاره بهترین عادت دا دی چې زنانه زندگی د خاوند په کور کې تېره کړي او زنانه د خاوند په مسکنت باندې سر پټ کړي او زنانه د خاوند په غربت باندې سر پټ کړي او زنانه د خاوند په حال باندې زړه ورسره راضي کړي دا د زنانې بهترین خوی دی او الله تعالی د دې زنانې پر دغه خوی باندې د زنانې سره د ډېرو غټو احساناتو فیصله کوي حضرت فاطمه الزهرا د پیغمبر علیه صلات وسلام په کور کې ده چونکې د غربت شپې دي د مسکنت شپې دي د لوږو شپې دي د ماښام د لمانځه وروسته حضرت علی رضی الله عنه کور ته راغلی په ټوله ورځ کې مزدوري و څه پیدا نوس چې کله رالو کور کې 2 بچي دي حسن او حسین دی مور و پلار فاطمه او علی دي بس او په کور کې دومره نفقه نشته چې دی ماښام په کور کې استعمال کړي نه هغه بچي ژاړي هغې په ژړا باندې د نفقې غوښتنه کوي حضرت علی رضی الله عنه حضرت فاطمه الزهرا ته وایي چې زه خو ځان صبر کولی سم تا باندې د صبر
اعتماد لرم چې تم ځان صبر کولای شي، لیکن دا بچی په صبر باندې نه پوهیږي اوس مرسو او ما ټول ورځ د مزدورۍ په تلاش کې تیر کړې دي، لیکن زما قسمت کې مزدوري نه و، ما ته مزدوري نه ده پیدا شوې. حضرت فاطمه الزهرا ورته څنګه وکم، ورته فاطمه ته یو ځل د پیغمبر در کور پورې ورس، کچېره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کور کې سود بچانو پورې بیره ورس. حضرت فاطمه الزهرا د ماښام د لمانځه بعد رااله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور ته رااله او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور دروازه یې وټکوله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ماښام پر نفل باندې ولاړ دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر په تلوار باندې سلام وګرځاوه. هغه خادمه ته وایي چې ته ورسه دا ټکهاره د فاطمې د دروازه د فاطمې په لاس ټکیس، ورته الله دې خیر کړي، د فاطمې د راتګ وخت خو نه دی، څنګه بې وخته فاطمه رااله. د دې څه دا معلومیږي چې یو ډېرې مجبورۍ په مخه اخیستې ده، یو ډېره غټه خبره ده، یو ډېر لوی عذر دی چې دا وخت فاطمه زما کور ته راغله. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امر باندې هغې دروازه ور خلاصه کړه، حضرت فاطمه الزهرا چې کښېنستله، د ناستې په وخت کې یو څاڅکی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د سترګو اوښکې تویې سوې. روایت کې راځي شکت مجل یدیها، حضرت فاطمه الزهرا د لاسونه پیغمبر علیه السلام ته ورښکاره کړل. د هغې لاسونه ټول تڼاکې، د هغې لاسونه سرې غوښې، د هغې په لاسو باندې زخمونه. ورته د الله رسول ټوله ورځ مې غرګۍ په لاس کې دی او په دې غرګي باندې پر شازه باندې ټوله ورځ باندې څه وربشي چې پیدا سي هغه مې نه کوم. ورته نن زما په کور کې لوږه ده، زما په کور کې بچی را باندې ژاړي. ورته د مدینې ټولو خلکو ته خادمان او مینځې ور ورسېدلې، که یو خادم و مینځه یو نفقه د فاطمې کور ته ورسېږي دې کې به څه حرج. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته تسلي ورکړي، ورته بچې ته آرام سه، اور ستا د پلار دا بادشاهت نه دی چې اول به د بادشاه کور آباد بیا به د رعیت کور آباد. ستا د پلار دا نبوت دی چې در څو پورې د مدینې ټولو کورو ته مینځې او غلامان رسېدلي دي، در هغې وخته پورې ستا د پلار کور ته نشي را رسېدلی. حضرت فاطمه الزهرا ناسته ده، بری د خپلو بچانو شکایت ورته وکړي چې په دې نیت باندې رالم چې په کور کې مې بچان وږي و هغې را باندې ژړل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بچې زما په کور کې 5 بزې ولاړې دي، ورته نور ستا اختیار دی، دغه 5 بزې در سره بیایې په دې باندې د خپلو بچانو نفقه برابرې، که د آخرت دپاره یو 5 کلمې در وښیې. حضرت فاطمه الزهرا دا نه ورته وایي چې د الله رسوله هغه م راکړه دغه م راکړه، بلکې حضرت فاطمه الزهرا په دې باندې پوه ده چې پلار زما د استعداد امتحان اخلي، چې زما بچی کې څومره استعداد دی، آخرت د دې او دنیا د دې دواړه مخ ته راله، اوس دا کم یو مخ ته کوي. حضرت فاطمه الزهرا یو ګړی ناسته ده مرار ته پلاره بس د بزو ستیرم، د دنیا د مسلې ستیرم، د آخرت دپاره هغه کلمې راوښه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بچې همیشه دا کلمې وایه، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین. ورته دا 5 کلمې در سره واخه بچې، در کوره پورې ولاړه سه او دغه 5 کلمې ستا د آخرت دپاره در دې 5 بزو ډېرې بهترینې دي. حضرت فاطمه الزهرا چې څنګه راغلې وله هغسې را ولاړه سوله. چې کله واپس کور ته راله، حضرت علي رضی الله عنه په دروازه کې ولاړ دی، هغه انتظار کوي. چې کله راورسېدل ورته فاطمې بچو له دې څه راوړو؟ دا ورته علي ذهبت للدنیا وجئتک بالآخره، تللې د دنیا په تلاش کې وم لیکن د هغې په مقابل کې مې آخرت راورسه. ولاړم د پلار کور ته د دنیا په تلاش کې، لیکن هلته په لاس باندې آخرت رالی او ستا در کوره مې برته آخرت راورسوی. هغه ورته ویل والله ان هذا اليوم خير ايامك، په الله دې مې قسم د زندګۍ د ورځو دې دا بهترینه ورځ ده چې زما کور ته راغلی وې، در دوسه دومره بهترینه ورځ زما پر کور نه وراغلی لکه نن چې کله ستا مخ ته د دنیا مسله راله، د آخرت مسله راله، تا د دنیا خبره پر شا وغورځوله، آخرت دې زما در کوره راورسوی. دا ستا د زندګۍ بهترینه ورځ ده. ما درته ویل هغې بیا په هغه مسکنت او غربت باندې د حضرت علي رضی الله عنه په کور کې خپله زندګي تېره کړه. د ماښام د لمانځه بعد دویمه ورځ بیا په حضرت فاطمه الزهرا دروازه وټکوله. چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امر باندې هغې ته دروازه ور خلاصه سوله، نو حضرت فاطمه الزهرا په یو ټوکر کې پیچلې د پیغمبر علیه السلام حضور ته کښېنستله. پیغمبر علیه السلام ورته بچي څنګه راغلی؟ ورته د الله رسول حضرت علي نن په کار پسې د باندې تللی و، هغې ته یو څه مزدوري ور پیدا شوې وله، په هغه مزدوري باندې هغې زموږ در کوره پورې یو څه وربشې راغلې. هغه وربشې مې پر شازو پر غرګي باندې وکوټلې،
او دا هغې سم یو څو ټکونې پوک 4 ټکونې مې پوک ورته یو ټکونه مې حسن او حسین ته ورکړي یو ټکونه علي په خپله وخوړی یو ټکونه کور ته سایل ودرېدی هغې ته مې ورکړی ورته دا زما د حصې ټکونه دی ورته چې کله مې مات کړې د الله رسوله په خدا قسم در دې ستونې مې نه تېرېدی په دې نیت چې محمد رسول الله به څه پیدا کړي ته به مې پیدا کړي ورته بس هغه مې په ټکر کې پیچلی د الله رسوله ستا هم مخ ته پیغمبر علیه السلام سور ته وایي ورته بچې تا والله ما ذقت مذ 4 ایام فواقا ورته بچې په خدا قسم ستا د پلار نس نه نن څلرمه ورځ د چې ګوله نه ده وشوې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به حضرت فاطمه الزهرا په دې زړه پورې ونیوله والفاطمه بضعة مني فاطمه زما د زړه ټوکړه ده نو دا د هغې چا زندګي وه چې د هغې نکاح محمد رسول الله په خپله باندې وتړله چې هغې د ټولو جهانونو سردارو نکاح یې هغه چا وتړله او دا د هغې چا نکاح وله چې کومه زنانه د جنت د ټولو حورو سرداره وله او دا د هغې چا په نکاح کې راله چې هغې ته الله تعالی پر عرش باندې دا لیکلي وو چې علي اسد الله و اسد رسوله او دا د هغې بچانو مور وله چې د کومو بچانو په باره کې به پیغمبر ویل سیدا شباب اهل الجنه چې دا د جنت د ټولو نوجوانانو سرداران دغه زما بچي دي نکاح په څومره سادګي کې وسوله او نکاح په څومره مهر کې وسوله او د دې نکاح پیغمبر علیه السلام هغې ته څه سامان ورکړي تاسو د سیرت کتابونو وګورئ حضرت فاطمه الزهرا چې کله د خاوند در کوره پورې راځي پیغمبر علیه السلام 4 دانې ګدۍ ورکړي چې دا پر مځکه اوارېږي زموږ او ستاسو په اصطلاح باندې نغاړه کوي او 2 دانې داسې شان ورکړو لکه موږ او تاسو ته تکان بولو چې سړی پر ځان باندې اچي او 2 دانې لاسبند ورکړو تاسو یې بنګړي بولئ لاسبند یې بولئ هغه د سپینو زرو یوه دانه پیغمبر علیه السلام بالښت ورکړي او یوه دانه پیغمبر علیه السلام پیاله ورکړي یوه دانه پیغمبر علیه السلام کشنۍ ګډوه ورکړي یوه دانه پیغمبر علیه السلام د ژرندې پل ورکړي داسې پر لګرځي په دې باندې چې حضرت فاطمه الزهرا په کور کې د خپل ځان وړه برابر دا د هغې د کور کل سامانو چې د پلار د طرفه په جهیز کې بولې په مهر کې بولې په څه کې بولې چې د دې د ضرورت په خاطر باندې پیغمبر علیه السلام دې ته ورکړي او دې ټوله زندګي په دې سامان کې تېره کړي یو روایت کې د الله دام راځي چې پیغمبر علیه السلام حضرت فاطمه الزهرا ته د آرام دپاره یو کوچنی کټ هم ورکړي نو بیا د حضرت فاطمه الزهرا زندگی د خپل خاوند په کور کې تیریږي او حضرت فاطمه الزهرا د خپل خاوند په کور کې د خپل بچانو تربیت کوي او د خپل بچانو حفاظت کوي او په خپل کور کې د خپل خاوند خدمت کوي او چونکې وخت ډېر مختصر سو ما وی چې د دې نکاح د زموږ ته ډېر سبقونه په شریعت کې دي او زموږ دپاره ډېر وعظ او عبرتونه دي نو چونکې وخت مختصر سو که زندگی و هغه به بله جمعه کې بیانو الله تعالی دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخره